بیا دا ډېره د سوچ خبره ده چې اکثر غافله خلک دې ته سوچ نه کوي او هغه دا چې زما او ستا د تقدیر په کتاب کې دا خبره لیکلی شوې ده چې دا جنتي دی او که جهنمي دی. دا اوس د ډېره د سوچ خبره ده. ټول موږ ملګري دلته راشو که زموږ ټولو فیصله شوې ده، د ټولو فیصله شوې ده. او دا زیری به اله کېږي په هر انسان باندې، په موږ کې هر چا ته به کېږي، یا زیری د جهنم یا د جنت چې کله زموږ نه ساه وځي. پاټینګ کو پته لګي دا ټول نه ګرانه مرحله ده، د ټولو نه ګرانه مرحله هغه دا ده چې کله ملک الموت تا پسې راشي او ته یې په خپلو سترګو وینې او نور ملایکو سره او دغه ټیم کې زیری درکوي. حدیث کې راځي چې یو زیری داسې ورکوي چې موږ تا له زیری درکوو د داسې رب چې هغه تا نه راضي دی او تا ته په غضب کې نه دی، د هغه سره به دې ملاقات کېږي. او کله زیری داسې ورکوي چې موږ تا له زیری درکوو د داسې رب چې هغه تا نه نه دی راضي، تا ته په غضب کې دی. نو دا ګرانه مرحله ده چې اوري انسان ته کېږي. دا به موږ ټولو باندې راځي. او زما خو خپل ځاني مړي مې ډېر لیدلي دي چې مخامخ او لامبول خښول او خپلو کې ډېر مړه شوي دي. نو په دې باب کې مې اکثر چې مړی وینم سوچ مې دې ته ځي چې ده ته به ګوره څه زیری شوی، ده خو دا مرحله تېره کړه. خو پاتې اوس ماته ده چې څه به ویلی کېږي ماته. بس خو داسې دی چې ځان یې ترې ویستی دی چې موږ خو به په دنیا کې یو به همیشه به یو. داسې لګیا دی د دنیا دپاره، ته به وایي چې دی پیدا شوی د دنیا دپاره. زه د هغو خبره نه کوم، زه د هغه سړي خبره کوم چې زړی ژوندی وي. هغه دغه ټایم کې دا سوچ کوي چې ده ته خو هغه مرحله ده تېره کړه، زیری ورته شوی یا د جنت یا د جهنم والعیاذ بالله. خو ما ته به د څه کېږي، ما ته خو دا مرحله پرته ده. ځکه سلف صالحینو دې خبرې د هغوی د ملا تیر مات کړی و چې زموږ په باره کې به څه فیصلې شوي. دې سوچ د هغوی د ملا تیر مات کړی و چې څه چې جنت به یې لیکلی که جهنم به یې لیکلی. او دا د سوچ خبره ده. دا د سوچ خبره چې کله الله آدم علیه السلام پیدا کړو نو دا بچي ورته ټول مخامخ ښکاره کړو. په یو لاس کې ورته جنتیان، په بل کې جهنمیان. اوس دا د سوچ خبره چې دغه ټیم کې موت ته کوم طرف ته وو، ټول ورته پولې وي دا ستا بچي هغه چې جهنم ته ځي، دا ستا بچي هغه چې کوم جنت ته ځي. اوس دا پته نشتي موږ کې چې موږ ته چې موږ په کوم یو کې او وو په یو کې. دا یقیني خبره په دې زموږ ایمان دی چې وو په یو کې د یو سره خو په کوم کې وو، دا اوس د سوچ خبره ده. نو دې طرف ته هم کله ناکله دې چې لږ سوچ به وځئ، لږ که د دې رزق نه او د دې دنیا نه او دې نه لږ ټیم میلاو شي سړي ته، نو بیا دغه طرف ته سوچ به وځئ. او پاتې رزق دا مسله شوه، دا هر څه ده لیکلی شوي خبرې ته ته به میلاویږي. رزق په انسان پسې داسې ګرځي لکه څنګه چې پسې مرګ ګرځي. د مرګ نه خلاصی شتي، دغه شان د رزق نه هم خلاصی نشتي. ته پسې نشي تللی، تا پسې به راځي رزق. نو دا د سوچ خبره چې زموږ یعنې اخرنی انجام به څه وي. دلته یو سوال یو کس کولی شي چې الله هر څه لیکلي د عمل د څه لپاره. د دې موږ ډېرو ځایونو کې جواب کړی چې الله په تقدیر کې هر څه لیکلي د عمل د څه لپاره. جواب: الله ته دا پته وه د همیشه نه، د الله علم څنګه چې الله د همیشه نه دی، دغه شان علم د همیشه نه دی. دا نه چې یو وخت کې الله سره علم نو بیا ورسره علم راغی، والعیاذ بالله. نه، الله سره د همیشه نه علم دی او د همیشه دپاره دی. الله ته پته وه د همیشه نه او د مخکې نه چې دا انسان به د جنتیانو کارونه کوي که د جهنمیانو به کوي. نو فیصله یې وکړه چې دی به جهنم ته ځي یا دی به جنت ته ځي. بس صحیح شو.
یعنی الله ته مجبوره کړی نه یې دا هر څه په تا باندې ګوره الله نه کوي چې ته مجبوره کړی بلکې الله تعالی هم اراده در کړې ده تعالی هم مشیت در کړی چې هغه د الله د ارادې او د مشیت نه لاندې دي او جنت او جهنم لارې درته ښوولې ده نو الله ته د مخکې نه پته ده چې دی په کومه لارې ځي یو الله ولیکله موږ اکثر دې ملګرو ته یو مثال هسې بیانوو ولله المثل الاعلى او د الله خو اوچت مثال دی داسې د وضاحت دپاره لکه اوس یو استاذ دی خپل شاګرد پیژني چې دی د سره سبق له راغلی نه دی مخکې نو ته پته ده او د سره راغلی نه دی ذهن یې کمزوری دی یو ټکی ورته نه یادي نو د امتحانونو د ریزلټ راوتو نه مخکې ولیکل وي دا پیل دی ولې ولیکل پیل دی پیژني چې د ده څه نه دي یاد راغلی دی نه دی ذهن د ده کمزوری دی همیشه پیل کېږي بس مخکې را پیل کړو هسې موږ وایو که داسې بالفرض وشي چېرته نور خو لازم به استاذ انتظار کوي پرچې ته ما ورته چې کله امتحان ورکوو یا ورکړی دی یا ورکوو به نو موږ زموږ دا پرچه چې کله استاذ پسې ورسي نو بیا موږ له نمبر یې راکوي داسې ده که نه ده خو دې پرچې د رسېدو نه مخکې نمبر یې راکولی شي نشي راکولی ولې دا ګران سوال دی که نه پرچې د راکولو کتو نه مخکې ولې نمبر یې نشي راکولی علم ورسره نشته چې د څه لیکلي دي علم ورسره نشي دی به لازم انتظار کوي د پرچې ته ښه نو الله ته ضرورت شته چې انتظار وکړي نه الله ته ضرورت نشته الله ته خو د مخکې نه پته لري چې دی به دا کار کوي بس چې د مخکې نه ورته پته لري فیصله یې وکړه اوس دا مسله واضح شوه که نه اکثرو ملګرو ذهن کې دا سوال راځي صحابه کرامو دا تپوس کړی یا رسول الله عمل پیغمبر صلی الله علیه وسلم عمل کوي هر چا ته هغه لاره اسانېږي چې څه تقدیر کېږي ولې بیا الله فیصله کړې ده او موږ عمل کوو جواب یې دا دی چې زمونږ خپله اراده ده زمونږ خپل مشیت شتي د الله د مشیت او ارادې نه لاندې الله موږ مجبوره کړي نه یو دا د جبریو عقیده ده چې الله د انسانان مجبوره کړي دي والعیاذ بالله وایي دوی چې دا ګناه کوي دا هم د الله بندګي ده وایي ولې د الله بندګي ده وایي ځکه چې الله یې پرې کوي نو چې الله یې پرې کوي وایي دا هم یو قسم عبادت دی دا د جبریو عقیده ده موږ دا وایو نه صحیح ده چې هر څه د الله د ارادې او د مشیت نه باد کېږي خو انسان له الله اراده ورکړې ده الله مشیت ورکړی لارې ورته ښوولې ده دا جنت ته ځي دا جهنم ته ځي که چېرته د انسان مجبوره وی نو بیا د جنت او د جهنم د لارې ښودو څه فایده وه هېڅ فایده نشته لکه اوس الله دا وایي قرآن کې وهدیناه النجدین وایي ما انسان ته څو لارې ښودي دوه او یو سړی مجبوره دی الله روان کړی دی بس الله چې به څه کوي هغه به کوي نور څه نشته خپل ارادې نشته خپل مشیت نشته نو بیا د دوه لارې الله ولې ښایي څه فایده شته دوه لارو نشته دا دوه لارې چې وښو مطلب دی چې د انسان خپل اراده شته مشیت شته نو الله فیصله څنګه وکړه وایي الله ته د انسان د ارادې د مخکې نه پته وه بس ولیکلی شو نو دا د دغه مسلې وضاحت و اکثر ملګري د تپوس کوي زموږ